کابل ښار کې یو موټر پلورنځي 100 عراده نوي ماډل موټرونه لیلام ته وړاندې کړل. د کابل ښار د خیرخانې کوتل د موټرو پلورنځیو اړوند د شکیب رحیمي موټر پلورنځي له لوري دغه نوي ماډل موټرونه په 100% تخفیف سره تر راتلونکي لسو ورځو لیلام ته وړاندې شول. د یاد موټر پلورنځي مسؤلینو وویل له دغه پروګرام څخه یې موخه دا ده ترڅو هیوادوال وکولی شي په ټیټه بیه د خپلې خوښې موټرونه واخلي او په بازار کې سالم رقابت رامنځته شي. تا یک ماه گذشته اداره موتر فروشی شکیب رحیمی توانسته که بیش از 100 اراده موتر مختلف النوع را به طور لیلام بگذاره. هدف کلی ما از این برنامه ای است تا بتانیم به مردم خود مصدر خدمت شویم و هموطنای ما که علاقمند موتر هستند بتانند بیاین از این برنامه استفاده کنند و خرید موتر دلخواه خود را بکنند. امروز یک دسته موتر فروشی های کابل با اجازه البته رؤسا و همین مسئولین موتر فروشی دیگه ما خواستیم که یک برنامه تجارتی دیگه خدای ناخواسته رقابتی و گپ سخن نیست، اما تو برنامه مشروع به هدر گل یک تخفیف ویژه دادیم در موترهای ما. دیگه کمی تا مردم اهالی و همشهری که در کابل موتر میخرن مستفید شون از این موترها، کمی تخفیف دادیم در نرخ‌های موترهای ما. دیگه امروز هم یک برنامه را جور کردیم دیگه خدا کنه که همشهریان ما به هدر از این تخفیف ما مستفید شوند. ما هر نوع موتر داریم، موترهای شاسی بلند داریم، لند کروزر، فرونر، آیلکس، دیگه کرولای 2000 داریم، 2020 داریم. هر نوع موتر که خواسته باشی یاس. د یاد موټر پلورنځي مسؤلینو ویل چې په دغه لیلام کې به 4 عراده موټرونه د پچې اچونې له لارې ګټونکو کسانو ته تحفه ورکړل شي. امروز در محفل لیلام 100 عراده موتر با 4 عراده موتر که در پالی از او تحفه گذاشته شده، ما به نمایندگی از موتر فروشای کوتل خیرخانه به نمایندگی از اتحادیه موتر فروشا در این محفل اشتراک داریم. همکاری با جمع موتر فروشا همیشه در خدمت موتر فروشای خود قرار داره و زحمت تلاش میکنیم تا خدمات خوب برای موتر فروشای خود فراهم بسازیم و تأسیس از پالیسی های خوب اقتصادی که امارت اسلامی افغانستان در نظر داره. ما همیشه تلاش میکنیم که با توسعه زمو پالیسی ها ما هم خدمات خوب برای هموطنان خود به خصوص برای موتر فروشای خود فراهم بسازیم. ما 4 اراده موتر تیز رفتار را به طور بعد از خرید 1 اراده موتر شاسی بلند تحفه ارائه میکنیم. برنامه دیگر هم داریم که 4 اراده موتر تیز رفتار دیگر بعد از خرید 1 اراده موتر شاسی بلند بر خریدار محترم به طور تحفه داده می شود. دغه موټر پلورونکو وویل دوی هڅه کوي چې بازار ته د افغانستان لاس موټرونه وړاندې کړي ترڅو په اسانه توګه قانوني اسناد ورته جوړ شي. موترهای دست افغانستان است، موترهای محصول شدگی است، موترهای یک کیلی و موترهای دست پاکستان که ارجل است با اون شکل نیست. ما اینجا موترهای را ببینیم که موترهای مطابق نرم و استاندارد افغانستان است. په وروستیو کې د کابل ښار یو شمېر موټر پلورنځیو له لوري د موټرو بیې ټیټېږي او یا هم موټرونه لیلام ته وړاندې کوي. هیوادوال هیله مند دي چې په دا ډول پروسو کې د درغلیو مخنیوی وشي او کوم تخفیفونه چې د موټرو پلورنځیو له لوري اعلانېږي په رښتینې توګه د عمل وشي.